Hello and welcome all of you guys to our new video. As you guys know, this is our 4000 essential English words playlist, and in this playlist you guys will be able to learn 4000 essential English words. یو ځل بیا سلام تاسو ټولو درنو او زړه ته نږدې زده کوونکو ته. لکه څرنګه چې معلومه ده موږ تاسو ته د انګلیش په برخه کې روزمره ویډیوګانې چمتو کوو، هغه تاسو ته د همدې چینل لارې اپلوډوو. نو نن مو هم د 4000 لغاتو څخه دریم یونټ درس چمتو کړی چې له تاسو سره به په ډیر صحیح او خلص معنا سره شریک سي. یو څه چې تر ټولو مهم دي، لکه څرنګه چې تاسو اوس زموږ ویډیوګانې ګورئ، نو موږ روزمره هر ورځ کوشش کوو په همدې فکر کې چې تاسو ته په څه شکل باندې ویډیوګانې جوړې کړو تر څو زموږ هغه کتونکي چې زموږ درسونه ګوري یو څه زده کړي. ګرچې د دغه شانته ویډیو ریکارډ کول، ثبتول، د هغو ایډیټ کول، بیا هغه اپلوډول په داسې شرایطو کې چې د انټرنیټ ضعیفي هم ډیره وي، نو دا لږ څه نه بلکې ډیره ستونزمنده ده. خو موږ نه غواړو چې دغه فیلډ او دغه شانته درسونه خپل توقف کړو. انشاءالله موږ به د الله په مدد سره دغه درسونه په تر پایه پورې په دوام کې ساتو. نو له تاسو څخه زموږ هیله دا ده چې موږ تشویق کړئ، موږ حمایت کړئ. زموږ د حمایت او تشویق لپاره کافي ده چې تاسو صرف زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ، او همدغه شانته یو څه چې تر ټولو مهم دی بیا هم زه تاسو ته هغه کمنټ کول دي. حتما کوم کسان ورونه چې زموږ درسونه تر پایه ګوري یو کمنټ مثبت پرېږدئ چې موږ لا په مثبته انرژي راسو. زو درس په طرف باندې نن موږ د 4000 لغات څخه دریم یونټ درس لرو. په تقریبا 140 لغات موږ ویلي دی. 240 نمبر لغات ده among صحیح سو. among ویلی سي په منځ کې among among په منځ کې یو جمله موږ تاسو لرو. he is an honest person among all his brothers. He is an honest person among all his brothers. وی هغه یو صادقه کس ده، صحیح سو، په منځ د ټولو ورونو کې. نو ګورئ دلته جملې ته he subject is to be verb an. موږ تاسو هم دا شته یو ګرامري هغه ده honest ویلی شي، صادقه ته person شخص ته ویلی سي، among هم دا جمله ده all his brother په منځ د ټولو ورونو کې. یعنی څه وایي؟ he is an honest person among all his brother. هغه د ټولو ورونو په منځ کې یو صادقه انسان دی. نمبر 43 درسلویختم نمبر شماره ده chart C-H-A-R-T chart ویلی سی جدول، صحیح سو. hang the chart on the front wall. وی وزړوه هغه چارت په مخې دیوال کې، یعنی د مخې په دیوال کې هغه چارت وزړوه. نو hang ویلی سی رازوړندول او چارت ویلی سی جدول ته. فرانت وال د مخې په دیوال کې، صحیح سو. hang the chart on the front wall د مخې په دیوال باندې وی هغه جدول راوزړوه. نمبر 44 clouds C-L-O-U-D-S clouds وریځې، او وریځ ته فقط چې یو اوسېږي هغه ته به اس نه ورکوي، clouds. نو clouds وریځې، هغه وریځ چې په اسمان کې وي. The sky is filled with the black clouds. The sky is filled with the black clouds. Well, اسمان پر تور وریځو کې پټ دی. sky ویلی سی انګلیش کې اسمان ته. تاسو دې ځای کې نوي لغات نور هم زده کولی شئ. sky ویلی سی اسمان ته. filled ویلی سی ډک، ډک، صحیح سو. black ویلی سی تور ته. نو the sky is filled with the black clouds و اسمان په تورې وریځو باندې ډک ده. 45 شمیره موږ تاسو لرو comprehend C-O-M-P-R-E-H-E-N-D comprehend ویلی سی پوهیدل. I can easily comprehend this lecture. وی زه په ډیر اسانۍ سره په دغه لیکچر باندې پوهیدای سم. I can easily زه کولی سم په ډیر اسانۍ سره comprehend this lecture چې وپوهیږم په دې درس باندې. لیکچر ویلی سی درس ته.
نو easily په اسانۍ سره comprehend هماغه حساب so I can easily comprehend this lecture زه پر دې لیکچر باندې په ډېر اسانۍ سره پوهیږم. شپږ څلوېښت نمبر موږ تاسو له describe ویلی سي وضاحت کول تشریح ورکول صحیح سو مثلا تاسو ماته teacher can you describe the lesson once again ایا استاذه ته د دویم ځل لپاره یا هم دویم ځل لپاره موږ ته د درس تشریح کوی سي نو describe وضاحت کول describe describe وضاحت کول په جمله کې مطلب can you describe what is a preposition can you describe what is preposition و ته موږ ته وضاحت کوی سي چې preposition یعنی د اضافت توري څه شی ده په ګرامر کې can you describe آیا ته کولی سي وضاحت ورکړي what is a preposition یو preposition یا اضافت توري څه ده. اوس څلوېښتم نمبر موږ تاسو لرو ever ever معنا کله. Have you ever visited the zoo? آیا تا تر اوسه پورې ویل د باغ وحش څخه لیدنه کړې ده؟ د کله معنا دا ده مثلا که تا ته څوک وایي کله هم ته ښار ته تللی یا هم درته وایي کله هم ته له کور څخه مکتب پورې تللی صحیح سو یا هم تا ته مثلا څوک وایي کله هم تا د دغه انګلیسي زده کړې له چینل څخه لیدنه کړې ده او یا هم تا ته مثلا وایي کله تا هم له دغه شریفي انګلیش اکیډمي څخه څه زده کړي دي نو دلته ایور معنا سو کله صحیح سو نو مثلا وایي have you ever visited the zoo آیا تا کله هم د دې څخه لیدنه کړې ده نو ګورئ دې چې تاسو سلهاو مثالونه کولی سئ جوړ کړئ دا باید تاسو په یاد ولرئ have you مثلا ته یو چاته وایي have you ever come here آیا ته تر اوسه پورې دلته راغلی یا هم کله ته دلته راغلی دا څو اووه څلوېښت اته څلوېښتم نمبر موږ تاسو لرو fail ناکام ته ویلی سي ناکام ته ویلی سي صحیح سو نو fail سو ناکام موږ تاسو ته دوه جملې لرو ګوره یو فیلډ ده فیلډ ډکېدل ته وایي صحیح سو ډکول او یو ده fail FAIL ګورې دا فیل ده او فیلډ چې دا A نه لري ILED لري ښه هغه ډبل LED نو فرق یې په دې کې ده fail ناکامېدل I failed to get a job جاب ویلی سي وظیفې ته وایي زه ناکامه سوم د وظیفې په اخیستلو کې. نن څلوېښتم نمبر موږ تاسو لرو friendly دوستانه FRIENDLY friendly دوستانه everyone is so friendly here in the city ویل هر یو په دغه ښار کې سره دوستانه دي everyone is so friendly here in the city وی په دې ښار کې هر څوک سره ډیر دوستانه دي. پنځوسم شماره موږ تاسو لرو ګریډ ویلی سي درجه مرتبه رتبه صحیح سو ګریډ I read in grade 12 زه په 12م صنف کې درس وایم I read in grade 12 زه په 12مه درجه یا 12م صنف کې درس وایم. یو پنځوسم شماره موږ تاسو لرو instead ویلی سي په ځای مثلا ته په ځای د دې باید ته ښار ته په ځای د مکتب باید کور ته راغلی وای یا مثلا په ځای د دې چې کور ته لاړ شي ته باید دلته راغلی یا په ځای د کور ښار ته باید تللی وای نو instead په ځای I ate the chili instead of the okra د eat دویم حالت دی I ate the chili instead of the okra وای ما I ate the chili وای ما مرچکی د بامیانو پر ځای وخوړ آکرا ویلی سي بامیانو ته که نه بامیا په بخښنې سره ډېر یعنی ویلی سو موږ تاسې چې بینډۍ ورته وایي که نه نو I ate the chili instead of the okra یعنی د اوکرا پر ځای باندې ما چې وخوړه مرچکی وخوړه نو تاسو فکر وکړئ دلته instead دا زیات ځایونو کې تاسو شاید ورسره مخ شئ په ګرامري موضوعاتو کې هم تاسو مخ کېږئ مثلا وایي instead of noun یعنی په ځای د اسم instead of pronoun پر ځای د ضمیر نو انسټیډ ویلی سي په ځای صحیح سو دا د یونټ 3 لس تر ټولو مهم لغاتو او واقعا زه په خپله هم په دغو لغاتو چې کله ګورم دا داسې یو لغاتونه دي که چیرې تاسو زده کړئ دا 80% تاسو سره په انګلیش زده کړئ کومک کوی سي یعنی که چیرې دا 4000 لغاتو لړۍ له موږ سره په همدې چینل ختم کړئ د همدې چینل څخه وګورئ او د دې
کوم پښتو داسې کتاب موجود نه ده. فقط موږ دا تاسو ته ژباړو او تاسو کوشش وکړئ دا نوٹ کړئ دا درسونه لا سم ورکوئ. حتما به تاسو 80% فقط 80% انګلیش د همدې لغاتونه زده کړئ. او کوم کسان چې نوي دي هغوی ته زموږ دا خواست ده چې حتما لاړ شئ زموږ چینل ته لاړ شئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب ترڅنګ یو څه چې ډیر مهم دی لاړ شئ تاسو پلی لیسټو ته. پلی لیسټو کې تاسو وګورئ موږ هلته 4 پلی لیسټ جوړ کړي دي. اول چې هر څوک دې چینل ته راځي حتما باید انګلیسي ابتدایي درسونو ته مراجعه وکړي چې په هغه کې موږ انګلیسي توري دغه ترکیبي توري سو کوم معنا وي چې دغه ابتدایي درسونه د یو نوي زده کوونکي لپاره چې کوم دي ټول موږ اچولي. وروسته له هغه نه دی بیا راسي مثلا 4000 لغاتو برخې ته، همداشانته ګرامري موضوعاتو ته، ورپسې د لیټ سټارټ چې تر ټولو مهمې دي خبرې اترو برخې ته. انشاءالله چې انګلیش ډیر اسانه ده، ډیر اسانه ده او له حد اسانه ده. فقط پریکټیس تمرین پرې وکړئ. صحیح سو. نو انشاءالله چې بیا زه راځم ټول په لوی بخون کې خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.